بسم الله الرحمن الرحیم. راځو مونږه په اف سټیټمنټ کې مونږه لکه مخکې ویډیو کې هم چې کار کړی و. راځو مونږ دلته ګوره مونږ ځینې پروګرامونه خپل نوٹ کې ورکړي دغه نه پروګرام نه خلاصي دا ګوره اول پروګرام چې وي انټیجر a 55 b 44 او if a is greater than b چې کا دا میسج مونږ ته راکا لکه مخکې هغه کې هم مونږ کار کړی و. راځو مونږ دا منو په خدمت او بیا چې کو مونږ لیکو چې hash include input output stream او چې کا using namespace std man دا موږ سره سٹارټ شي دا باندې موږ سره سره شي دا راځو موږ د لیکو چې انټیجر a is a او b انټیجر a او b a is equal to 55 ماخذ دی او b is equal to سو ماخذ دی او b is equal to 44 ماخذ دی دا b is equal to 44 if a is greater than b کچېره a د b نه ګریټر وي سیدا باندې واخله سیدا اوس دلته ولیکه چې سټیټمنټ سیدا د باندې ترمنځ چې شی راځي موږ سره دی باندې ترمنځ چې دغه f کې کوم کنډیشن موږ کړی وي د ترمنځ سټیټمنټ سمره سټیټمنټ چې هغه لیکل شي او کچېره یو سټیټمنټ ورکول غواړي نو بیا د باندې ضرورت نه اوس ګورل د یو سټیټمنټ ورکوم سی آوټ کوم سره د سټیټمنټ چې ورکوم سی آوټ کوم سره چې a is greater than b a is greater than b دا یو میسج ورکوم دویم میسج نه ورکوم که چیرې دویم میسج ورکوم یې زورته هم چې سی آوټ کا څه کا سی آوټ اوکې دا میسج موږ ورکاو کنه یا end of the program نو بیا به څه کړل بیا بریکټ واچي او د بریکټ ترمنځ به دغه دوه نه څه کی دا به کنټرول x کې او دلته څه کی پیسټ کی ها دلته به واچي او بیا به څه کی دا پروګرام به دې نه بیا ران کی اوس راشي a is greater than b او اوکې ولې دې سره یو ځای راغلی ځکه چې دلته موږ یو انلاین نه راغلی یو نیو لاین نه راغلی نیو لاین په دې طریقه سره چې int l نو a is greater than b او اوکې راځو دویم پروګرام کې موږ سره څه ویل دي دویم پروګرام کې موږ ویل چې انټیجر a څه واخله انټیجر a واخله if a is greater than 60 دا میسج موږ سره واخله چې see out congrats you are passed او awesome او good luck say that okay come here and clear this one دا هم لریکا a واخلا او a موږ سره ویډیو مور کوا څنګه سی آوټ کا enter number for the student cn کا چې एक یو نمبر واچو سیدا if a is greater than 60 if a is greater than 60 ولی ځکه چې سټریمینګ زیاده خلم چیکا سی آوټ کوم سره فرست میسج راکا او بیا هم چیکا end line واخلا او سی آوټ کوم سره سیکنډ میسج اخلم او سیکنډ میسج نو موږ موږ سره end line اخلم او سی آوټ کوم سره تھرد میسج اخلم تھرد میسج موږ سره end line واخلا end line او بیا چیکا دې ځنه روزه اوس دې ځنه چیکا روزه او چیکا دلته اوس ګوره سیکنډ کنډیشن هم ورکړه سیکنډ کنډیشن څنګه ورکړه دا if a is less than 60 sorry you are failed sorry or try another one or congrats you are passed say دغه میسج موږ چیکو دغه میسج موږ دغه پروګرام ته کوو سیدا first one کې چیرګه wow you are passed او second message موږ چیرګه awesome او the third number کې چیرګه congrats او دلته چیکا second number ګوره if a is less than 60 کچېره د شپېتو نه کمې وي نو معلومه خبره چې ناکام ده شیکا سی آوټ کا موږ سره چې oops you are failed او سی آوټ کا سیکنډ میسج ورکوم چې try once again او بل سی آوټ کا چې کوم ورته third message چې ورکوم اوکې یا good luck بل پرې کې مطلب ته د خو خصم غوښنه سیده سیکنډ دوه کنډیشن ورکړل ګوره موږ څه کوو کچېره a کوم یو نمبر کاو a چې و دغه a نمبر موږ ورکړل هغه د شپېتو نه زیات و نو موږ چې مارکس کې زیات وي موږ ته دا میسج راکړي مطلب یو څه ګوره دا وي او کچېره مارکس د شپېتو نه کم وي موږ ته دا میسج راکړي چې دا آوټ کا output کا سیدا وزیګ څه کوم میسج نمبر ورکوم زه نمبر څه وړي زه نمبر بیا نمبر وړي دي ها چیکا you are passed awesome and congrats اګه شیره مونږ وایو چې نه نمبر څه وړي دي نمبر 50 نمبر وړي دي سیدا 50 نمبر کو چې oops you are failed try once again good luck خو دې کې چې مطلب دا ولې میسج ټول یو ځای کړی ځکه چې موږ دلته end line index دي سیدا کې باندې لاین واخلې او دا موږ به څه شي ا دې کې هم لاین واخله او دې کې هم لاین واخله سیدا نو موږ سره څه شي دا بیا راشه ران کا
زم 55 نمبر یې وړي دي چې oops you are failed try once again صحیح ده نو دا موږ سره د اف کې دویم پروګرام صحیح ده دا کمنټ کو او دلته به شو چې یو نوی پروګرام ده او نوی پروګرام د خپل نوٹ نه بل اگزامپل اخلو بل اگزامپل کې وایي فلوټ CU PU یونټس او بل هم د بل ریډینګ حسابو صحیح ده بل ریډینګ څنګه حسابو ګوره کرنٹ یونټ پریویس یونټس او بل ښه موږ دا پروګرام ته سیکو چې دغه ګورو موږ وایو چې ښه موږ سره پس کې واخله بل چې هغه نو فلوټ کې واخلو سیلا ډیټا ټایپ فلوټ وي فلوټ کې موږ چې کرنٹ یونټس پریویس یونټس او همدارنګه یونټس او بل څه شی واخله بل چې 100 روپۍ راځي سیلا بل او اوس موږ سره چې کا سی اوټ کا enter the current units enter the current units وای دا اوسنۍ چې څومره یونټ مطلب ته مصرفي کړي دی یونټ ورکا سی ان کوم سره current units ورکا سیدا current units همدارنګه سی اوټ enter the previous reading سی اوټ enter the previous reading مطلب مخکینی ریډینګ دی ورکا سی ان کا موږ سره previous unit سیدا previous unit یا previous reading ها units موږ سره څنګه لاسته راځي units موږ سره داسې لاسته راځي units سیدا units یې کنه units موږ سره داسې لاسته راځي چې current units مطلب دغه اوس موږ څومره مصرفي کړي minus previous unit مطلب مخکې څومره مصرفي شوي دي دا اوسنۍ units ته minus کنو حتما تاسو سره معلومیږي چې څومره unit ته مصرفي کړي دي سیدا خو معمولی خبره او بیا چې کا f condition start کوم سیدا condition څنګه ورکوم چې کچې units د so د 300 نه زیاتې وي ښه موږ وایو که چیرې یونټس د 300 نه زیاتې شوې نو دې کې موږ سره څه کا ښه که یونټس د 300 نه زیات شوې موږ سره دا بل واخله بل موږ سره جوړ کړه دوم څومره بل جوړ کړه یونټس ضرب کړه 3.50 سره 3.50 سره 3.50 سره ولی ځکه چې کچیرې 300 یونټ زیات شوي مطلب دغه حد د 300 کچیرې دې نه زیات شي نو 3.50 روپۍ پې راځي او کچیرې دې نه کمې شوي نو موږ سره 3 روپۍ راځي f units is less than 300 دې کوم سره څو راځي بل موږ سره جوړ کا او بل موږ سره څنګه جوړ کړه چې یونټس ضرب کا د 3 سره ولې ځکه چې موږ سره 3 روپۍ به دې کې راځي 3.0 چې واخلې دا نور هم ښایسته شي سره نو موږ سره 100 روپۍ راځي 3 روپۍ په یونټ ځي مطلب نو کوره یونټ موږ الریډي رسېدلی چې کنزیوم یونټ مطلب څومره چې مصرف کړي ماینس پریویس یونټ مطلب څومره چې مخکې ریډینګ و سیدا پریویس ریډینګ یا یونټ سیدا موږ سره به شي کینټس 300 نه کمې دا موږ سره لاس راشي او بیا چې کې دین وروسته موږ دا وایو چې همدې کوم سره یو مثال هم راکا هغه دا سی اوټ هم راکا سی اوټ موږ سره چې راکا چې electricity bill equals to what equals to bill ځکه چې bill څنګه جوړ شو electricity bill is equal to bill او موږ سره شیکا دا کم هغه مشور کړو د سواله مین والا سره خدا موږ مخکې ورکړه دا لري کا ها وصل تراشه سش کوم ځای ته دلته داز پاتې وسیدا خو موږ یو کچېری بل موږ سره چې اندومره واخله سره 3.15 رسي او د 3 رسي همدارنګه دی باندې جریمه هم راځي چې 300 ونځي انرژي زیات شو جریمه څومره راځي موږ سره 15% واخله فرض 15% موږ څنګه اخیستل شو چې یونټس واخله سوري 15% موږ څنګه اخیستل شو 15% د شخص چې جمع کا یونټس اوس پرسنټیج سره جمع کنه ضرب د 15 کا او تقسیم پر څو کا نه 15% کنه 0.05 او دا تقسیم پر سلو کا چې 15% موږ سره شي د کې جریمه هم واخلي سر چارج چورته وي نو دا موږ سره شي موږ ګوره کرنٹ یونټ باندې پریوینس یونټ چې یونټ د 300 نه زیاتې وي نو موږ سره چې کا 0.05% جریمه تی واخله او 3.5 یو یونټ باندې برازي څومره یونټ چې هغه د سره ضرب شي او دا جریمه به هم سره حساب شي همدارنګه یونټ 300 نه کم وي نو 3.3 روپۍ پیرازي او الیکټریسټي بیل موږ سره بیل سره مساوي شي او د شي اخره کې موږ یو د شي کو د دغه ګوره دا به کلیر کو او د شي کې موږ سره د مین فنکشن چې دا باډي دا دغه موږ سره زیات شي راځو دا موږ اوټ کوو